شهید محمد موسی شفیق په پښتو، دری، عربي، انګلیسي، فرانسوي او اردو ژبو باندې روانې خبرې کولای شوي او په پښتو او دری ژبو کې قوي شعرونه لیکلي دي. له هغه څخه یو شعري دیوان د پیغام په نوم پاتې دی چې په 1413 هجري لمریز کال کې چاپ شوی دی. شهید موسی شفیق د ګران وطن افغانستان د کړېدلي افغان ولس هر درد او څړیکه په خپل غوښو او هډونو حساسوله او تل یې د خپلې خاورې او خلکو لپاره د اصلاح او فلاح غوښتنه کړې ترڅو له نړیوالو سره په څنګ کې په اوچت سر ژوند وکړي. همدا وجه ده چې د هغه په شعرونو کې تر ډیره د وطن د مینې رنګ ډیر بارز او غښتلی دی. د شهید محمد موسی شفیق د ننګرهار د شاعرانو تذکره او د عبقریان په نوم د لنډو کیسو ټولګه هم چاپ شوې ده.